یوویشتمه پېړۍ لیک ناول اتمه برخه. ټولګي ته لاړم. ناسته وم. استاد مې په نړیوال سیاست کې د کمیونیکیشن پر غونډې لیکچر راکاوه. خو خدای زما فکر بیا چیرې تللی و چې د پروفیسر په غږ مې ټکان وخوړ. په ډېر جدي انداز یې وویل: زینو، موضوع څه وه؟ سر مې جګ کړ. د ناکامۍ مسکا مې وکړه او له خپل پروفیسر نه مې بښنه وغوښته. که رښتیا درته ووایم، تر اخره پوه نه شوم چې پروفیسر به څه وایي او له دغه درس به یې مقصد څه وي. په دې نه پوهېږم چې زه د څه لپاره ټولګي ته راغلی یم. د رخصتۍ مهال له ټولګي ووتم. روانه شوم. مات قدمونه او مړ وجود. نیمه ورځ مې ځینې کاري بوختیاوې درلودې. هغه مې ترسره کړې او ماښام شو. راغلم. په بالښت مې سر کېښود. نه پوهېږم دا کوم وخت و. دا د اوړي وروستۍ شپه وه. اوس د شپې تر ناوخته هم نه کښېنم، ځکه خودۍ نه بې خودي راته ښه وه. او چې ویده شم بیا هسې هم ټول جهان راته تیاره وي. له ما بدمرغې هغه لیونی سیند هم ښه دی، ځکه ته ورسره خواله کوې. ای کاش زه هم د سیند یو کاڼی وای چې ستا سندریز غږ مې اورېدی. څراغ مې مړ کړ. اړخ په اړخ واوښتم. خوب رانغی. رښتیا پام مې شو له هغې ورځې چې زما له دنیاګۍ تللی یې د خوب په ګولیو عادت شوی یم. اوس راته د خوب ګولۍ خوړل عادي دي. هغه لومړۍ ورځې به مې حتی د شپې 3 ګولۍ هم خوړې. نن شپه بیا یوه اوږده شپه وه. په زړه او ذهن مې لکه نابللی میلمه داسې راګرځېدې. پورته شوم. چراغ مې روښانه کړ. د خوب 2 ګولۍ مې خولې ته کړې. د اوبو غړپ مې پسې وکړ. راغلم. سر مې کېښود. دا چې کله خوب خپلې غېږې ته وړی یم سمه نه پوهېږم. یاد مې نه دی دا چې سهار سترګې مې وغړولې. لومړی مې بیا هم موبایل راواخیست. سکرین مې روښانه کړ. خو د تل په څېر نه ستا پیغام و نه هم کوم غږ. بیا لکه نیمګړې هیله په نیم ژوند د احساس وټوکېدم او پاڅېدم چې ځان برابر کړم. د پوهنتون وخت و. پوهېږې دا کوم سهار و؟ د خزان لومړی سهار. ژوند هم څومره ناځوانه دی او موږ انسانان هم څومره عجیبه یو. سږ کال هر بل ډول دی. نه مې هغه پیغام ترلاسه کړ، نه مې ستا غږ واورېد چې راته ووایې: زینو ګلې، سهار دې نیکمرغه. دا طلایي موسم د زما او ستا په نوم وي او مینه در سره لرم. ځان مې تیار کړ او روانه شوم. له ځانه مې وپوښتل: ولې لا هم هیله لرم چې هغه به بیا راځي زما د ورانې دنیا ته؟ همداسې نورې ګڼې پوښتنې راسره وې چې یوې هم ځواب نه لرم. په ټوله لاره مې یوه شېبه هم له ذهنه نه یې وتلی. کله چې پوهنتون ته ورسېدم د پروفیسر تر راتګه مې ستا د فیسبوک کړکۍ ته سر ښکاره کړ. له ځانه سره خوشحاله شوم. ستا له خندا ډکه خوله مې په تصویر کې ولیده. زه لکه یو مړاوی ګل چې کال وروسته اوبه ورته ورسېږي وغوړېږي، داسې ستا د تصویر په لیدو وغوړېږم. او هو چې خندا مې دې ولیده ډېره خوشحاله شوم. ومې ویل: ځه، ذهن خو مې خوشحاله دی. رښتیا په مخکیني لیک کې مې ویلي وو چې ټولنیزو رسنیو سره مې پرېکون کړی. خو حقیقت دا دی چې کله دنیا بیخي راباندې تنګه شي، غار بهار ونې ټول رانه ستړي شي، د صبر کاسه مې راډکه شي، په دویم نوم مې یو فیسبوک اکاونټ جوړ کړی. پټ ستا د فیسبوک کړکۍ ته سر ښکاره کړم، خو بېرته ترې په لمدو سترګو راووځم. راتلونکې میاشت کې مې د زوکړې د ورځې رخصتۍ لرم. نه پوهېږم څه وکړم، چیرې لاړه شم او څنګه یې تجلیل کړم. خو پوښتنه راسره ده: ولې یې تجلیل کړم؟ زما زینه، ډېر څه مې لا هم زړه او ذهن زهیروي. ډېر څه ویلو ته لرم، خو اوس چې زما مازدیګر 4 بجې دي باید لاړه شم، ځکه نن مې له روانپوه سره ملاقات دی او هغه راته ځینې مشورې راکوي. که ژوندی وم نو بل لیک به خامخا درلیږم. ستا هېره شوې مینه، زینو. موبایل یې پر خپلې سینې کېښود او په ډېر د لمر تودو وړانګو ته تکیه ووهله. سترګې یې وبرېښېدې. ژر یې خپل مړوند پرې کېښود او له ځانه سره یې وویل: هو، لیک کې مې ویلي وو چې ستا له تګه وروسته خوشحاله یم، خو کاش پوهېدې چې د قلم له لینک نه وړاندې پر کاغذ زما اوښکې توی شوي.
نه غواړم بیا تر تېر ته ور وګرځم. نه تا چندانې مینه وکړه او نه هم زه داسې مېړنی وم. هر څه راته داسې شول لکه یو تریخ خوب، لکه له تبې وروسته د خولې بدوالی، لکه له نشې وروسته سردردي، او لکه د ماتو ګوتو بدرنګه لیک. له تا نه وړاندې مې له هر څه سره مینه وه، خو له تا وروسته له هر څه نفرت لرم. مینې سره، یقین سره، له ښکلا سره، له ژمنو سره. بس اجازه راکړه چې همداسې ناخوښه یې واوسم.